د الله نظام دا دی چې د الله د کم نعمت شکر او قدردانی وشي هغه نعمت الله پاک باقی ساتي، او چې د کم نعمت شکر او قدردانی ونشي هغه نعمت الله اخلي او اوچتای. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې د دې خبر ډیر زیات تاکید راغلی دی چې تاسو هم وخت د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ، ځکه د دې نعمت او د شکر خپل منځ کې ډیر زیات عجیب تعلق دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته منسوب یو قول له هغوی فرمایي ان للنعم اوابد کاوابد الابل الا فقیدوها بالشکر، چې دا نعمتونه د خلکو نه داسې ټوپونه وخي او تختی لکه څرنګې چې څاروي ټوپونه وخي او تختی. خبردار تاسو دا نعمتونه د الله په شکر سره وتړئ. څاروي کې چې رسۍ واچې او په موږي پسې وتړې نو څاروی باقی پاتې شي. که د الله نعمتونه باقی ساتل غواړي نو د هغې دپاره رسۍ او پړی شکر دی. شکر په ذریعې سره چې د ګیر کو باقی به پاتې شي، او که شکر دی خپله زندګۍ کې را نوست نو د الله دغه نعمت بدن نه اوچت شي او لاړ به شي. او د الله په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دین اسلام دی. سب دنیا او سب د دنیا راحتونه، د ټولو نه لوی عزت، د ټولو نه لوی راحت، د ټولو نه لوی خوشحالي دا د اسلام خوشحالي ده. که انسان غواړي چې د اسلام دا نعمتونه د انسان په زندګۍ کې برقرار پاتې شي نو دا به د اسلام د تمامو احکاماتو، د هغې د ټولو طریقو، د هغې د تمامو شاعرو قدردانی کوي، خیال به ساتي. او که چېرته انسان د دغې قدر ونه ساتي او خیال یې ونه کي نو د دین اسلام کم عظمتونه دي او کم شانونه دي هغه د عالم اسلام نه اوچت شي او ذلیله او رسوا به شي. او تاسو وګورئ د اسلام تاریخ په دوه حصو کې تقسیم دی. یو زمونږ روحانه تاریخ دی، یو زمونږ تاریخ دی. د صحابه کرامو په دور کې، په قرون اولا کې، د نیکانو صالحانو په دور او په زمانه کې د دنیا ټول عزتونه زمونږ په غاړو کې پراته وو. هر قسمه بلندی الله موږ ته راکړې وه. کم طرف ته به چې د صحابه کرامو وړوکې شانتې ډله او جماعت ته د فتوحاتو جنډې به لګولې او د خپلو عظمتونو مینارونه به قائمول. ظاهري اسباب بالکل نو. تر نن دور پورې د دنیا مفکرین په دې خبره باندې حیران او پریشان دي چې دی مسلمانانو په خپل ابتدایي دور کې دا کم فتوحات چې کړي دي دې پسې پشت څه اسبابو، ځکه د هغه خلکو نظر خو صرف په ظاهري اسبابو دی او د ظاهري اسبابو په اعتبار سره د دغې ترقۍ هیڅ قسمه سلار په نظر نه راځي. او بیا په موږ باندې دویم دور تاریک دور شروع شو. هر څه موږ سره موجود، لیکن هر ذلت او هر رسوایی د امت مسلمه مقدر جوړ شوی. دې منځ کې بنیادی خط، لکیر او کرخه سره هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول له چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، چې مونږ خو داسې قومي چې مونږ ته الله دا کم عزتونه راکړي دي دا د اسلام په وجه باندې راکړي دي. ولئن ابتغینا العزة بدون الاسلام اذلنا الله، او که مونږ چېرته د اسلام نه ما سوا نور عزتونه تلاش کړه نو الله به مونږ ذلیله او رسوا کړي. هغه خلکو اسلام خپلو سینو سره ولګو، هر قسم خوشحالي، سوګالي، عزتونه د هغوی مقدر شو. او وروسته دور کې خلکو اسلام د خپلو سینو نه جدا کو نو هر ذلت او هر رسوایی د دوی مقدر شو. تاسو وګورئ اسلام خو سراسر عزت دی، خو بعض کارونه د اسلام داسې دي چې د کفر مخې ته
د ټولو نه مضبوط او طاقتور څیزونه دغه ښکاري. او چې کله مسلمانانو د اسلام قدر کو نو الله ته د عظمتونو دغه دیوالونه راتاو کړو او د هغې تحفظ او بچاوي کړو. او کله چې مسلمانانو د اسلام قدردانی اونه کړله نو الله ته د عظمتونو دغه دیوالونه اوچت کړه.